مدرسې زیاتې شو دي، کالجونه زیات شو دي، خو عمل چې دی نو ډېر زیات کم شوی دی. د دې مین وجه څه ده؟ وجه څه ده؟ بنیادي خبره دا ده چې په مدرسه سره چې کوم دی تربیت په زمانه کې که موږ وګورو د ماشومانو سره جنسي ریب او قتلونه دا ډېر زیات عام شو دي. ستاسو څه ګڼئ چې په پاکستان کې به اسلامي قانون راشي ته هم ولاړ یې او د میدان نه، نو که په هغه هم راته لږ نظر واچوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو ورور ستاسو قربا سسان یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګرانو قدرمنو کتونکو، نن زمونږ ډېر خوش قسمتي ده چې زمونږ د مولانا وزیرزاده حقاني صاحب سره میلاو شو. په دې باندې مونږ ته یو غټه خوشحالي هم محسوس شه. مولانا وزیرزاده حقاني صاحب راغلی دی مولاباد ته دستاربندي و هغه پروګرام ده. نو د مولانا صاحب نه به مونږ د دې علم حواله سره یو څه تپوسنې کوو. نو مولانا صاحب خپل پروګرام کې ته هرکلی وایو. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسد ثاني صاحب ډېره مهرباني، جزاک الله. او زما چې ستاسو ملاقات وشو دلته، خو زه د همیشه نه راځم، ډېر وخت نه د خلکو سره ملاقات وشو، نو ډېره زیات خوشحاله شوم. او تاسو بیا زموږ اواز عامو خلکو ته رسوئ، نو په دې مینه ستاسو ډېره زیاته مننه او ډېره زیاته شکریه. یو جهان مننه مولانا صاحب. ستاسو نه به زموږ پوښتنه دا وي چې نن سبا که موږ وګورو علم ډېر زیات شوی دی، مدرسې زیاتې شو دي، کالجونه زیات شو دي، خو عمل چې دی نو ډېر زیات کم شوی دی. د دې مین وجه څه ده؟ په اصل کې دا د مقابلې یو صورتحال دی. پخوا مدارس کم و، علما کم و، خو په خلکو کې د عمل جذبه موجوده وه. او په دې زمانه کې علم د حد نه زیات شوی دی، خو علم چې کوم دی دا سطحي شوی دی. هر سړی د عالم نه ځان زیات پوهه حسابوي، ځان زیات دانه حسابوي. که مولوي صاحب ته یو مسله معلومه وي نو بل سړی وایي چې یاره دا ماته د ده نه ښه معلومه ده. نو په دې وجه باندې هغه عمل چې کوم دی کم شوی دی، چې هر سړی ځان پوهه حسابوي. که چا ځان ناپوهه حساب کو ویل چې یاره دا مولانا صاحب پوهېږي او د ده نه چې ما کومه خبره زده کړه په دې به عمل کوم، نو بیا به انشاءالله په علم عمل برابر وي. یو جهان مننه مولانا صاحب. یو کس هغه په کالج کې 10 کاله تیر کی، علم حاصل کی، یو طالب علم په مدرسه کې 1 کال تیر کی. ماشاءالله موږ د کالج هغه کم سټوډنټ چې ورته وایي هغه ته وګورو، بیا هغه طالب علم ته وګورو، نو د مدرسې د طالب علم د مور و پلار سره هغه سلوک په دواړو لاسو باندې هغه سلامي هغه یو شان دی، او کالج والا بل شان. د دې مین وجه څه وي؟ ډېر ښایسته سوال تاسو وکړو. اصل کې په مدرسه کې تربیت په روحانیت باندې کېږي، په نیکو اعمالو باندې کېږي، په تهجدو باندې کېږي. او په مدرسه کې قرآن او سنت ویلی کېږي، او په قرآن او سنت کې د ټولو نه اولی حق چې کوم دی دا د مور او پلار بیانې کېږي. مور او پلار حیثیت پکې واضح کېږي، ښکاره کېږي. لکه د دې نه پته لګي چې په مدرسه کې چې دی نو د علم سره تربیت هم کېږي. بنیادي خبره دا ده چې په مدرسه کې د علم سره سره چې کوم دی تربیت کېږي، نو خلک بیا مور هم پېژني، پلار هم پېژني، مشر هم پېژني، کشر هم پېژني. او په کالج او سکول کې خو بس صرف دا ده چې سبق ویلی کېږي او د تربیت په حواله کې خبره نه. مولانا صاحب یو ښه خبره وکړه چې په مدرسه کې چې دی نو ماشومانو ته تربیت میلاویږي. مولانا صاحب ستاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو دغه میدان نه تشریف راوړی دی او ستاسو مصروفیات هم سیوا دي. نن سبا زمانه کې که موږ وګورو د ماشومانو سره جنسي ریب او قتلونه دا ډېر زیات عام شو دي. د دغې هم مین وجه راته ووایي چې دې وجه څه کیدی شي؟ په اصل کې په انسانانو کې چې کله د الله تعالی خوف او یره ختمه شي، نو بیا د غټو نه غټ جرم انسان ته دا ډېر زیات ورکوټی ښکاري. یو تابعي وایي چې یاره منګه د صحابو په دور کې یو ګناه یاده کړه چې دا به موږ ته د غره نه موچته ښکارېده، او تاسو یې داسې نه ګڼئ لکه په پوزه چې د سړي مچ ناست یو سړی پاڅي. نو په اصل کې بنیادي خبره دا ده چې کله د الله یره وي په انسانانو کې، نو قتل کول یا د ماشومان خو ټول قابل رحم دي چې موږ په هغې باندې رحم وکړو. بیا د هغې څه زیاتی کول، د هغې ریپ کول، د هغې څه ظلم کول، دا خو ډېره زیاته ناروا ده. بنیادي خبره دا ده چې د الله خوف او یره نشته. نو چې د الله خوف او یره نشته، نو په دې وجه باندې بل دا چې د مشرانو هم اثر وي. څنګه مشران په خلکو راځي
نو د هغې هغه اثر کشرانو ته رامنتقل کېږي نو څه دغه صورتحال وران دی نو په دې وجه باندې صحیح شي مولانا صاحب یو جهان مننه کوم ستاسو دغه خبرې سره مونږ متفق یو چې نن سبا په چا کې چې کوم دی د الله نه یره نشته دی څومره چې علم زیات شوی دونه هغه بې علمي طرف ته خلک روان دي عمل نشته دی نن سبا که مونږ وګورو په پاکستان کې چې کوم دی ستاسو څه ګڼئ چې په پاکستان کې به اسلامي قانون راشي یاره جی دا مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه نن چاته پوس وکړو چې یاره دا ته چې د دین اسلام دپاره کومې منډې تړلې وې نو په دې باندې به اسلامي قانون راشي هغه په دې باندې اسلامي قانون نه راځي نو چې ته دا دومره منډې څه لوې وایي زه الله ته خپله غاړه ازادوم نو موږ چې کوم جدوجهد کوو نو موږ په خپل جدوجهد په کوشش باندې ملامته یو او باقي موږ د مثبت تبدیلی قایل یو چې هغه د سیاست د لارې ده د پارلمان د لارې ده د ووټ د لارې ده هلته اکثریت حاصلول دي او اوس خو حالات هم داسې جوړ شوي دي انشاءالله چې یاره دغه طرف ته خبره روانه ده خلکو په دیني خلکو باندې ډېر زیات اعتماد دی نو انشاءالله زموږ امید د الله نه دا ده چې دغه دیني او اسلامي خلکو له به الله غلبه ورکوي او په دغه طریقه به انشاءالله موږ په دې نظام او په دې سیسټم باندې انشاءالله چې غالب کېږو بس الله دې وکړي چې دا خلک چې کوم دی د علماو مټې جوړې شي او زموږ پر پاکستان باندې اسلامي قانون راشي داسې خبر شوي چې تاسو سیټ ته هم ولاړ یې او د میدان نه نو که په هغه هم راته لږ نظر واچوي کوم سیټ نه ولاړ یې جی د میدان نه د تحصیل ناظم سیټ ته ولاړ یم او ملګرو ته مې ډېر زیات وزر معذرت هم وکړو خو علما کرام چې څومره وو نو هغې په ما باندې دا اصرار کاوه چې ورته به خامخا ودرېږې نو بس کمپین هم برابر روان دی او ملګري هم ګرځي زه هم ګرځم او کوشش هم دا دی انشاءالله چې الله پاک موږ له دغه علماو په سرکردګۍ کې او په مشرۍ کې کامیابي راکړي او د هغې دپاره دعاګو هم یو او باقي دا سیاست چې سړی کوي دا یو مقابله ده په مقابله کې چې کوم دی کله یو سړی راغورځېږي کله بل سړی راغورځېږي خو د الله نه امید دا ده انشاءالله چې الله موږ ته کامیابي راکوي د خیر یو جهان مننه مولانا صاحب د ټایم راکولو په اخره کې به زموږ د کتونکو ته څه میسج ورکول غواړئ زه کتونکو ته دا میسج ورکوم چې دا یو د دیندارو خلکو علاقه ده د مذهبي خلکو علاقه ده د خلکو دلته یو زبردسته مدرسه جوړه کړله د نارینه او د زنانو مدرسه جوړه کړله او الطاف قاري صاحب او مصباح الدین مولانا صاحب هغه چلی نو د دې ټولې علاقې چې څومره مسلمانان نارینه زنانه دي د هغې نه زما دا درخواست دی چې تاسو د دې مدرسې نه فایده واخلئ خپل بچي مدرسې ته راولئ چې دلته تربیت حاصل کړي او دلته دین حاصل کړي او په آخر کې ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې ستاسو په وساطت باندې زموږ د اواز خلکو ته ورسېد او انشاءالله چې تاسو به دغه شان د مذهب او د دین په حواله باندې اواز خلکو ته رسول الله دې وکړي چې دغه کم خبرې چې مولانا صاحب وکړي دا مونږ په ژوند کې عملي کړو نو د بل پروګرام پورې ماله اجازت راکوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته